که چینل مو نوي سبسکرایب لومړی زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په څنګ کې ورسره د بیل نشان ووهئ. سلامونه نیکې هیلې احترامات مې ومنئ. خپل وطن ګل وطن چینل ته ښه راغلاست. ذبیح الله ایمان یم چې ستاسو په چوپړ کې له یوې نوي او ښکلې ویډیو سره راغلی یم. مینوالو څنګه کولی شو چې خپل د فیسبوک ټاګ بند کړو، یعنې که چیرته تاسو له دې څخه تنګ راغلي یاست چې څوک په تاسو پورې ټاګ ونښلوي یا په تاسو پورې پوسټ ونښلوي او یا په تاسو پسې تصویر ونښلوي، نو تاسو کولی شئ چې د دې مخه ونیسئ. تاسو باندې به هېڅوک ټاګ نشي کولی. نو د دې طریقه څه ده، ویډیو تر پایه راسره وګورئ. انشاءالله چې طریقه به ډېره اسانه وي او ستاسو د خوښې وړ به وګرځي. نو تاسو به لومړی لاړ شئ فیسبوک پاڼې ته. فیسبوک پاڼه به خلاصه کړئ او دلته به تاسو دې اپشن باندې کلیک وکړئ. کله چې دا کلیک کړ دلته به تاسو سیټینګ اینډ پرایوسي باندې کلیک وکړئ او دلته به هم سیټینګ باندې کلیک وکړئ. دلته به تاسو ښکته ولاړ شئ. دلته به تاسو ټیم لاین اینډ ټاګینګ دې باندې به کلیک وکړئ. کله چې دا کلیک کړ ګورئ مینوالو دلته ما خپل ټاګ بند کړی دی. لومړنی آپشن درته لیکلی دی هو کن پوسټ ان یور ټین لاین، دلته به انلیمیټ کلیک کړئ او دوهم آپشن کې درته لیکلی هو کن سی واټ ادر پوسټ ان یور ټین لاینز، نو دلته به تاسو فرینډ باندې کلیک وکړئ او دریم آپشن کې الو ادرس ټو شیر یور پوسټ ټو ډیر سټوریز دلته به آن ووهئ. ما دلته کلیک کړی، تاسې فقط کلیک پې کوئ او دغه طریقه انتخابوئ او دلته لاندې به لیکلي ټاګینګ او دلته به تاسو انلیمی انتخاب کړئ او دوهم آپشن کې به هم فرینډ انتخاب کړئ او مهمه خبره په دې کې ده ریویو کې تاسو به ریویو دواړه آن کړئ. کله چې دا آن کړ بس نور تاسو له فیسبوک څخه خارج شئ. اوس هیڅوک هم نشي کولی چې تاسو پورې پوسټ ونښلوي. نو مینوالو که ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور یې درسره لایک او شیر کړئ. دا چې زه بیا حاضرېږم تر هغې مو په رب سپارم. د الله په امان.